د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د هلال ابي بنسټ په همکارۍ 200 اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي وویشل چې په دغه کورنیو کې یتیم ماشومان، بې سرپرسته میرمنې او معلولیت لرونکي خلک شامل وو. د یاد ادارې رئیس وایي چې د بلخ ولایت مقام په لارښوونه د دې لړۍ په ترڅ کې هر اړمن کس ته 8 ډوله خوراکي توکي ورکړل شوي دي. دا تقریبا د 200 کورنیو لپاره چې په دې کې یتیمان، کونډې، معلولین دغه مستحق کسان دلته سره ترتیب شوي دي د لیستو کې. نو موږ د بنیاد خیریه هلال ابي څخه مننه کوو چې دوی د مقام ولایت بلخ په منګي زموږ سره دغه مستحقونو ته دوی مواد توزیع کوي. نو دوی څخه ډېره مننه موږ کوو. ورته مهال د یاد مرستندوی بنسټ مدیر وایي چې دوی هوډ لري څو په راتلونکي کې دغه لړۍ ته دوام ورکړي او له نورو اړمنو خلکو سره هم ورته مرستې وکړي. در مواد ما امروزی 8 قلموال بودند که شامل از اقلام برنج است، آرد است، روغن مایع است، لوبیا سرخ، البته دیگه شکر است و بعدا مکرونی و نمک بوده و خیلی خوش هستیم. ان شاء الله بعد از این هم خواهد کردیم. له بلې خوا د دې مرستې ترلاسه کوونکو د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست له دغه اقدام څخه خوښي څرګنده کړه او له نورو مرستندوی بنسټونو او ملي سوداګرو یې غوښتل چې له اړمنو کورنیو سره د مرستې لپاره د ورته ګامونه پورته کړي. این کمک ها میتونه قسمتی از زندگی ما را مرفوع بسازه. این کمک ها به امید هستیم که کمک ها ادامه پیدا کنه و یک گوشه از مشکلات افراد دارای معلولیت و فقرا، یتیما و شهدا را که بازماندگانش اینجا اشتراک کرده امروز از این کمک ها مستفید شده ان شاء الله که رفع بسازد. بسیار مشکلات ما را رفع میکنند. داخل آرد نیست، برنج نیست، روغن نیست. از دولت گیری کمک میخوایم، دیگه هیچ چیز نمیخوایم. باید وویل شي چې دا مرستې د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست لخوا د هلال ابي بنسټ په همکارۍ ویشل کیږي چې دغه ادارې د 1403 لمریز کال په اوږدو کې هم د شهیدانو، وارثینو، بې سرپرسته ښځو او ماشومانو 5500 کورنیو ته مرستې رسولې وي.